هي په ما بکړې خزمړه کړې و بیا بد داسترګې بدلې وې مینا ته به مې کله کله یاد کړې هغه کوم ګل ده چې خوړل کېږي خو بوی کېږي نه خوړل کېږي او بوی کېږي نه خو کلام چې زه ترکیه بارډر ته ورسېدم اولته ما یوه شپه ګیم ووهه بېرته برګشت شو چې په دومه شپه باندې ورغللو نو تقریبا داسې ووایه چې د شپې 1 بجه وه مونږ کندې ته ځان خطا کړو نو مونږ نه پوهېدو چې دا کنده به چېرته یې کومه سي به چې کندې ته خطا شولو نو تر نامه پورې اوبه وې په دې کنده کې خټې وې پکې تازه اوبه یې خوشې کړې وې نو یودم پولیس راورسېده نه شو ختلی دې کانه نه دا کنده ډېره جګه وه 3 متره فاصله کې کنده وه که نه نو چې کله پولیس راغله ویې نیولو سبایي تر اذان ټیم پورې دې وخته پورې مونږ په دې اوبو کې درولي وو په دې یخو اوبو کې او عوام یخه وه ژمې موسمه مو نو چې کله سبایي شو پاسې راوخېژولو اخواته چې راوخېژولو داسې ووایه چې 1.5 نفرو د 1.5 نه تقریبا 90 نفره جوړ شو داسې په یو بل کې ننوتي وو غریبانه 300 روپۍ دیاړي ده 300 یا ښه ده که نه او څو بجې راځئ کار ته 6 بجې راځو 12 بجې بس کوو 12 بجو پورې 300 افغانۍ 300 دا خو ډېرې نه دي هغه څه شی ده چې خوراک کوي خو مړېږي نه خوراک کوي خو مړېږي نه فکر کوم ډېره سخته پوښتنه مو وکړه که د وطن د ښکلاګانو ښایستونو او تفریحي خپرونو د لیدلو تږي او لیواله یاست نو همدا اوس زموږ د یوټیوب چینل سرک د سبا سرچ او سبسکرایب کړئ او له ښکلو خپرونو مو خوند واخلئ السلام علیکم درنو لیدونکو هیله لرم چې ټول به راته روغ جوړ یاستئ او د صحت جامې به مو پر تن وي درنو لیدونکو نو نن یو ځل بیا به د څو هیوادوالو سره خبرې وکړو ګپ شپ به ولګوو او جالبې ذهني پوښتنې به ورنه وکړو تاسو هم را سره تم پاتې شئ که دغو ملګرو دغه ذهني پوښتنې جواب نه کړه نو تاسو به موږ ته را جواب کوئ کمنټ کې به جواب ولیکئ او همدارنګه ګپ شپ به هم ورسره ولګوو او جالبې خاطرې به هم د دې درنو هیوادوالو څخه واورو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ ملګریا سلامونه وعلیکم السلام روزانه ښه جوړې خیر شکر ده ستاسو نوم مبارک مننه نوم جلال خان جلال خان د کومې سیمې اوسېدونکی دی خو ویاړو یم دلته راغلي په تیواد کې کار کوو دلته کار کوي دیاړي کوي دیاړي کوو څنګه د دیاړي مو څومره ده 300 روپۍ دیاړي ده 300 یا ښه ده که نه او څو بجې راځئ کار ته 6 بجې راځو 12 بجې بس کوو 12 بجو پورې 300 افغانۍ 300 دا خو ډېرې نه دي بس څنګه کوي ژوند مو څنګه دی ژوند ضرورات مو د سره پوره کیږي شکر دی الحمدلله گزاره پې کوو څو تنه تعداد لرئ کورنۍ کې تاسو کورنۍ کې 3 تنه تعداد لرو 3 تنه بیا خو دا 300 اضافه هم دي نو بېشکه 100 روپۍ رسېږي ژوند د څنګه تېرېږي ښه دی الحمدلله ښه تېرېږي ذهنا ارامې سکون کې شکر دی بس وخت تېرېږي که ذهنا ارامې یو څو ذهني پوښتنې به درنه وکړم پوښتنه داسې ده چې وایي هغه کوم ګل ده چې خوړل کېږي خو بوی کېږي نه خوړل کېږي او بوی کېږي نه ګلپي دی که نه ګلپي دی واقعا لکه چې نقل اغځې نه درکړل شو ښه نو ملګرو تاسو څخه هیله کوم بیا غږ ونه کوئ ځکه چې هغه پوښتنه یا که تاسو راځئ ودرېږئ تاسو نه به نورې پوښتنې وکړم خو هغه ځینه به غږ نه کوئ دا پوښتنه خو د ځواب که بل پوښتنه به لږ سخت کړو که نه ځکه دا خو د ډېر مفتو کې ځواب کړ هغه څه شی ده چې ورته یې راځه نه راځي او چې ورته یې ځه بیا راځي دا که په دې مې ذهن خلاص نه شو چې ورته یې راځه نو بیا ځي او چې ورته یې ځه بیا راځي مرګ دی که نه
مرګ ته مرګ خو وایي چې مرګ چې راځي ورته وایي چې راځي نه راځي ورته یې ځه بس لږ سوچ پې وکړه سوچ ولاکن پې ذهن کار کوي مغزه دې ونه نه رسېده ولاکن پې رسېږي لږ وخت به درکو وخت خو څه وایم ولاکن ښه نو د ځواب به لیدونکي درته ولیکي کمنټ کې کومه جالبه خاطره فکایي وي درنه یورو جالمه خاطره او پکۍ دا ده وایي یو زاوالو جلال آباد ته لاړو جومات خوا کې تېر شوی و د ملا اذان چې کړی و پاس کتلي وایو چې چلمچیم خبرې کوي چلمچي خبرې کوي پیغام به دې واورو نور لیدونکي دې ګوري هغوی ته څه پیغام لري لیدونکو ته دا پیغام لرو چې ښه ژوند وکړي یو بل سره ښه رویه وکړي انډیوالي وکړي دوستي وکړي کورنۍ کې مور سره ورور سره پلار سره ښه رویه وکړي بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو نو د یو بل ملګري سره ناست یم او د زړه خبرې به هم تاسو سره شریکوم ملګري سلامونه وعلیکم السلام ورحمت الله ستاسو ټول مجلس ته سلام وایم کارکونکو ته تا خپل هم سلام وایم مینوالو ته مو هم سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ مننه ډېره زیاته که زموږ لیدونکو ته خپل نوم ووایې نوم مبارک مې چې دی انور ناصري دی د حصارک ولسوالۍ د وګیځې د سرو د کلي اوسېدونکی یم او فعلا په سخروت کې ژوند کوم انور ناصري مبارکه نور څنګه یې شکر الحمدلله خپل الوای تاسو خاص دی الحمدلله څه کاروبار کوي والله کاروبار خو نشته وزګارتیا د خپله پوهېږي وزګار یې بیخي وزګار آیا بل ملګري و هغه ته به مو کار څه کوي بس ډایرکټ به هغه کوي ماما سره کار کوم نشته والله زمونږ ماماګان هم سر خوړلی دی وروره ټول وزګار دي سر خوړلی ټول وزګار دي کاروبارونه ښه ډېر وار یو کسب لري خو نشته کارونه نشته خو کسب باندې هم پوهېږو خپله چې دی دیکان یم ښه پوخ ښه صحیح دیکان یم نور وروره نشته دی جیداد نه دیقاني کسب د څه ده ښه صحیح مې زده دی ښه ډېر ښه بغیر د ده څخه نور په څه باندې پوهېږې شکر تعلیم هم لرم تر لسم یولسمه پورې تعلیم هم لرم خو نشته د ژوند سهولت خراب دي اسانتیاوې نشته موږ ته هر څه بې سوره دي ژوند بیخي خراب دی ملګري دی خو هغه کوي وایي خارج هم لیدلی ده خارج خو مو لیدلی دی والله 2 کاله ما هم ترکیه کې هم تېر کړي دي دې کې مو 2 میاشتې زندان هم تېر کړی دی پکې خو بېرته راغلي و ډیپورټ شو قسمت نه وه خوا ده داسې ووایي چې تقریبا 15 ګیمه ما د ترکیه نه تر بلغاره والي دي نو قسمت نه و خلک په ګیم باندې د عمره پیسې ورکوي ما چې دی خوړلي هم دومره دي خالي ګیمونو کې ما خوړلي 1.5 زر یورو دي خلک چې دی خبره کچاکي په 1.5 زر کوي نو قسمت نه و دا د الله فیصلې دي څوک یعنی ډیر زیات هڅه او کوشش د کړی ده خو ونه توانېدې کوشش خو ډیر زیات کوشش کړی یعنی کور کې چې څه به درته وایم ختمونه د مور مبارک د خوانه خویندو د خوانه ټولو ختمونه هم کړي دي ډېر خوارۍ مو وکړلې تکلیفونه زحمتونه بېخوبي خو لږه تنده د هر څه مو په ځان تېر کړي دي خو بس قسمت نه ونو اکثره هیوادوال دوی غواړي په دغه قاچاقي لارو باندې خارج ته لاړ شي او تا دغه لارې ټول لیدلې تا ته یې کړي دي دغو خلکو ته څه پیغام لرې پیغام خو مې دا دی چې نن سبا خو وضعیت ډېر خراب دی لارې هم خرابې دي مرګ هم شته او لږې هم شته تندې هم شته نن سبا چې پیسې ونه لرې په دې لاره باندې هېڅکله تګ مه کوئ که پیسې در سره یې پوهېږئ چې زه جایداد لرم یا چېرته موټر لرم یا کومه سرمایه لرم چې په لاره کې ما پسې مصرف شي نو تللی شي مشکل نشته لارې ښې جوړېږي پیسې در سره یي خو چې پیسې نه در سره د کور نه هم ووځي هسې به مور هم در پسې په تکلیف کې خورم پلارم رورم کلیوال به م یار دوست به م تکلیف کې در پسې چې دا غریبه چېرته یي په ناهرې به یې رسېدلی وي نه به یې رسېدلی خو چې خبرېږو بېرته به کور ته راغلی داسې کومه ترخه خاطره ده چې تا په دغه لارو کې درته یعنې په دغه لارې کې ته ورسره مخ شوی او تا ډېر ځوروي والله تکلیفونه خو ډیر دي خو کله هم چې زه ترکیه بارډر ته ورسېدم اول ته ما یوه شپه ګیم ووهه بېرته برګشت شو چې په 2 شپه باندې ورغللو نو تقریبا داسې ووایه چې د شپې 1 بجه وه مونږ کندې ته ځان خطا کړو نو مونږ نه پوهېدو چې دا کنده به چېرته یي کومه سي به چې کندې ته خطا شولو نو تر نامه پورې اوبه وې په دې کنده کې خټې وې پکې تازه اوبه یې خوشې کړې وې نو یودم پولیس راورسېده نه شو ختلی دې کانه نه دا کنده ډېره جګه وه 3 متره فاصله کې کنده وه که نه نو چې کله پولیس راغله ویې نیولو سبایي تر اذان ټیم پورې دې وخته پورې موږ په دې اوبو کې درولي وو په دې یخو اوبو کې او عوام یخه وه ژمې موسمه مو نو چې کله سبایي شو پاسې راوخېژولو هخوا ته چې راوخېژولو داسې یې ووایه چې 1.5 نفرو د 1.5 نه تقریبا 90 نفره جوړ شو داسې په یو بل کې ننوتي وو غریبانه پوه شولې نو چې کله موږ یې ښه ډېر ووهلو داسې ووهلو چې بیخي
حد نه زیات. زه چې خپله سبا سهار راویښ شوم چې ومې کتل ټول بدن په وینو باندې و، 4 ځای مې یوازې سر ماتو په کنداغونو باندې والی وم. نو بیخي وضعیت خراب و. بیا چې به یې بېرته راواړولو موږ نه چې کوم نفر پاتې شو اخره کې هغې پسې ایراني پولیس راغلي وو. هغو دې خوا نه پرېښوستل، ترکانو اخوا ته نه پرېښوستل. هخوا ته بیا ترکانو بولي نو هغو غریبانو باندې لاس او خپې ټول مات کړي وو. بیرته چې راغله نو موږ بیا هم زه کور ته رانغلم، بیا مې هم تکلیف تېر کړ، بیا لاړم ورغلم، خو خدای ورسولم. په هغه تکلیفونو زحمتونو کې خدای پاک ما ته به یې کتلي یا به زما کورنۍ ته کتلي، بس خدای ورسولو چې هلته لاړلو 15 ګیمه مې یخ واوالي دي، همداسې وال ټکول په نارې لوږې تندې دا هر څه پکې وو. خو بیرته راغللو خپل کور ته. اوس شکر دی کور کې یم، خو کار نشته، روزګار نشته، ژوند خراب دی. یعنی واقعیت چې زه څومره سوچ کوم ستا د خبرو څخه د دې نورو ملګرو مسافرین ملګري ټول موږ ګوري، تاسو باندې هم داسې حالت تیر شوی، خو دغه نور ملګري چې دي، نور هیوادوال چې دي، چې تر څو مو وسه کېږي او په دغه هیواد کې مو ګزاره کېږي، خپل انرژي هم دلته مصرف کوي. پردي پولیس د پردي ملکونو په موږ او تاسو هیڅ رحم نه کوي. که ګیر راغلی هلته یوازې موږ نه یو که نه، د نورو ملکونو ډېر خلک ورځي، هغوی به څومره کنټرول وکړي. نو بالاخره داسې حالت رامنځته کېږي. تکالیف دې ډېر تېر کړی، الله دې اجر درکړي. وروستیو کې دا چې وطن کې طبیعت به دې ښیي، خوشحال به مې یو ډالۍ به درنه واورو، لیدونکي دې لږ خفه کړه، اوس یې وخندوه خوشحال. ولې نه، یو څو ټپې به ورته زه په ترنم کې وکړم. خوند به وکړي. هي په ما بکړې خزمړه کړې و بیا بد داسترګې بدلې وې مینا ته به مې کله کله یاد کړې وزه دې په زړه پورې ګنډلې ګرځوما یا دنیا د یار د سره زار کړې و دنیا همیش وی یاران کلا کلا وینا کله بیم کله بنایم وزما یاری پړنګو مش میرا مینا. نو یو دوه ذهني پوښتنې به هم درنه وکم. ولې نه وکم؟ مشکل نشته. پوښتنې سختې شي که اسانې؟ اسانې و که سختې چېرته موږ پوهېږو، دومره سواد ټکرې دې ډېر خوړلې که نه؟ ټکر هغې باره کې هېڅ مشکل نشته، انشاءالله چې څومره مې وسه کېږي. ولې نه. ښه نو پوښتنه داسې دغه وایي له یک شنبې نه 2 ورځې مخکې او 3 ورځې وروسته کوم ورځ ده؟ له یک شنبې نه 2 ورځې مخکې او 3 ورځې وروسته پنجشنبه. سوچ پې وکړه. 3 ورځې مخکې او 2 ورځې وروسته. له یک شنبې نه 2 ورځې مخکې او 3 ورځې وروسته. جمعه راځي، پنجشنبه راځي چې څومره فکر کوم. پنجشنبه. نه نهایي جواب راکړه. جمعه او پنجشنبه کې لږ په شک کې. 2 ورځې وروسته خو صحیح ده. جمعه راځي که نه؟ جمعه شوله. جمعه راځي. جمعه شوله. نو لیدونکو ځواب یې جمعه که. تاسو هم پې سوچ وکړئ چې ځواب کومه ورځ راځي. راځو بلې پوښتنې ته. لومړۍ پوښتنه کې خو ناکام شوې. بله پوښتنه داسې ده چې هغه څه شی ده چې خوراک کوي خو مړېږي نه؟ خوراک کوي خو مړېږي نه. فکر کوم ډېره سخته پوښتنه مو وکړه. نه ډېر آسان ده. خوراک کوي خو مړېږي نه. خو مړېږي نه. دا نو څه شی ده؟ خوراک کوي خو مړېږي نه. دا به شی وي. ته څه فکر کوې؟ زما فکر خو لږ کار کوي. زما ځواب ګورم که نه؟ زما بیا بیخي کار نه کوي. خوراک کوي خو مړېږي نه. دا به څه شی؟ یارانو زه خو په دې سوال باندې پوه نه شوم قطعاً. تاسو خپله جواب پیدا کړئ ورته ورېږئ. مننه. بس چې وخت راکړه. کور ودان. کور مو ودان هم چونان. تاسو هم هر وخت راشئ، خدمت مو. که د وطن د ښکلاګانو، ښایستونو او تفریحي خپرونو د لیدلو تږي او لیواله یاست،
نو همدا اوس زموږ د یوټیوب چینل سرک د سبا سرچ او سبسکرایب کړئ او له ښکلو خپرونو مو خوند واخلئ.